افغان ځواکونو د پاکستاني پوځیانو یو لوی بیز له منځه وړی دی. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو هغه بریدونو ته سخت ځوابونه ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې له ډیورنډ کرښې راواوړي او د دوکلام په سیمه کې پوستې جوړې کړي. د تازه معلوماتو له مخې نن سهار چې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه بیا پیل شوې وه، د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته مرستندویه ځواکونه او همداراز ځایي خلک ورسېدلي دي او پاکستاني ځواکونه یې شاتګ ته اړ کړي دي او همداراز هغوی 2 پوستې هم ویجاړې کړي دي. له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو پر پاکستان پوځیانو سخت بریدونه وکړل او پاکستان پوځیان یې تېښتې ته اړ شول، خو د درنو وسلو کارولو سره افغان امنیتي ځواکونه د پاکستاني پوځیانو یو لوی پوځي بیز له منځه یوړ او د یو شمېر پاکستاني پوځیان یې هلاک کړل. بل لوري ته د پاکستاني پوځیانو چې خپلې پوستې یې پریښي او تښتېدلي دي، له لرې سیمې یو جګړه پیل کړې ده چې په کونړ کې د ملکي وګړو یې هوان مرمۍ لګېدلي او 2 ښځې پکې په شهادت رسېدلي دي. ځینې سرچینې وایي چې د پاکستاني پوځیانو ځینې پوستې افغان ځواکونو ړنګې کړي دي او پاکستاني پوځیانو یو شمېر مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. سرچینې وایي چې جګړه لا هم روانه ده او افغان امنیتي ځواکونو مېړانه جنګېږي. دغه جګړه چې پرون مازدیګر پیل شوې وه تر دې مهاله پورې روانه ده. ځینې سرچینې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري چې د پاکستاني پوځیانو کوم بیز له منځه وړل شوی دی